الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال جل وعلا حكاية عن موسى عليه السلام: أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. صدق الله مولانا الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. ده الله جل شانه عظيم فضل او احسان دی چې نن زموږ او ستاسې د ازادي ورځ ده، د ازادي ورځ لمانځو. ازادي د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم د بعثت د مقاصد څخه وه. وقتی که حضرات انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم به دنیا میں آیا، از مقاصد انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم یک مقصد قوم خود را از غلامی آزاد کردن است. اینمی از مقاصد انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم بود. ما و شما در سلسله نبوت یک اولو العزم نبی سیدنا موسی علیه السلام و برادر سیدنا موسی سیدنا هارون علیه السلام داریم. وقتی که اینمی هر دو نبی از طرف رب جل شانه مقرر شد، پیغمبر شد، رسول شد، الله جل شانه اونها را به طرف یک جبار، یک ظالم، یک خونخوار فرعون روان کرد. اذهبا الى فرعون انه طغى. وظیفه شما چی است؟ شما باید به طرف فرعون بری. اینمی فرعون سرکش است، دعوی الوهیت و خدایی کرد. شما بری به طرف فرعون، به فرعون دعوت بیتی. الوقتی که سیدنا موسی علیه السلام و سیدنا هارون علیه السلام نبی شد، رسول شد، به اونها اولین کار چی سپرده شد؟ اولین به اونها تورات الله جل شانه نداد. شریعت به اونها الله جل شانه نداد. تورات و شریعت پس از آزادی به اونها داده شد. وقتی که اونها قوم خود را آزاد کرد، پس الله جل شانه اونها را تورات داد. اولین وظیفه اونها چی بود؟ سیدنا موسی علیه السلام و سیدنا هارون علیه السلام وقتی که به درباری فرعون آمد، اولین مطالبه از فرعون اینمی کرد:
أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. موږ د الله جل شانه د خوا نبیان یو، رسولان یو، د الله جل شانه د خوا راغلي یو. غوښتنه مو دا ده چې زموږ قوم دا د غلامۍ څخه آزاد که. بني اسرائیل 600 کاله د فرعون په لاس کې غلامان و. موسی علیه السلام غوښتنه وکړه زما قوم ته ازادي ورکه. موږ انبیا د نبوت مقصد او وظیفه دا ده چې خپل قوم د غلامۍ څخه آزاد کړو. دا د نبوت مقصد دی، دا د انبیاو وظیفه ده چې خپل قوم دا د غلامۍ څخه آزاد کی. ان ارسل معنا بني اسرائیل، زه دې دپاره راغلیم چې زما قوم ته ازادي ورکه. ما بر اینمی آمدیم. موسی علیه السلام به فرعون چی میگویه؟ ما بری چی آمدیم؟ ما رسول هستیم از طرف الله تعالی. بری چی؟ که قوم ما را باید شما آزادی بیتی، قوم ما را باید آزاد کنی. ولا تعذبهم، به قوم ما عذاب نتی. ای قوم انسان است، مسلمان است، را آزاد کنی. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. کله چې سیدنا موسی علیه السلام د فرعون د ظلمو څخه تنګ سو، هجرت یې وکړي. سیدنا موسی علیه السلام لاړی مدین ته. په مدین کې 10 کاله مهاجر و. کله چې تر هجرت وروسته موسی علیه السلام راغی بیرته و فرعون ته دوباره. فرعون څه ورته وایي؟ فرعون ورته وایي الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. تاسو واقعه اورېدلې ده چې موسی علیه السلام په وړوکوالي په کوچنیوالي د فرعون په کور کې راغټ سو. فرعون په کور کې دی غټ سو. د فرعون ښځې دی نازوي. د فرعون په کور کې راغټ سو. نو کله چې پیغام راوړي فرعون، چې کله موسی علیه السلام وپېژندي، نو موسی علیه السلام ته وویل الم نربک فینا ولیدا. ته هغه ماشوم نه چې زموږ په کور کې غټ سوې، زموږ په کور کې تربیه سوې، زموږ په کور کې وپالل سوې، او ته اوس نن وما ته خبرې کوې، وما ته تقریر کوې. تو خو زما په ډوډۍ وپالل سوې، زما په نعمتو وپالل سوې، زما په نعمتو را ځوان سوې. موسی علیه السلام کم جواب ورکوي؟ وتلک نعمة تمنها علی ان عبدت بني اسرائیل. موسی علیه السلام ورته وایي صحیح ده، تا په ما باندې مصرف کړي دي، تا و ما ته ډوډۍ را کړې ده، زه ستا په کور کې پاته سوی یم. خو د دې نعمت تر څنګ و دې ته نه ګورې چې زما قوم دې غلام ګرځولی و. زما قوم ستا غلام جوړ کړي دي، دې غلامي ته هم باید ته وګورې. وتلک نعمة تمنها علی، بالکل دا نعمت دی چې ته په ما باندې احسان کوې. مقابل ان عبدت بني اسرائیل، زما د قوم څخه دې غلامان جوړ کړي دي، زما و قوم ته ازادي ورکه، بیا به پر دې بحث کوو. زما قوم چې غلامي، زه ستا هیڅ خبره او هیڅ انعام نه منم. لہذا ازادی از مقاصد انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم است.
ہر نبی کی پا دنیا میں آیا مقاصد نبی از اولین مقاصد انبیاء علیہم الصلاة والتسلیم آزادی گرفتن برای قوم خود است. اینمی یک نعمت عظماست، یک عظیم نعمت است، ولی به اینمی نعمت بقدر اینمی نعمت قدر اینمی نعمت کی میدانه؟ قدر اینمی نعمت تو نمو شخص میدانه کسی کی ضمیری زنده داره. اونمو شخص کی ضمیری زنده داره، دلی زنده داره، پس اونمو شخص میدانه کی آزادی چی است و کدام قدر و قیمت داره. پس اونمو شخص بری آزادی سر خود را، جان خود را، مال خود را، اولاد خود را تمام را قربان میکنه. بری چی؟ بری گرفتن آزادی. و کسی که ضمیر زنده نداره پس او را فرق نمیته، احساس نداره پس او را فرق نمیته که آزادی و غلامی چی فرق داره، پس فرق نمیته. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله جل شانه در قرآن شریف اعلان کرد بسیار مردم در دنیاست که نمی چشمهای ظاهری داره، کور نیست، چشم او صحیح است، ولی باز همین نمی شخص کور است. و کدام سبب او را کور میگویی؟ زیرا که بصیرت نداره. چشمهای دل اینمی شخص کور است، بصیرت گفته میشه او را. فإنها لا تعمى الأبصار، ډیر خلق داسې دي چې سترګې یې نه وي ړندې، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. داسې خلق سته هغه وایي د وسو د مخکې څه فرق و، مخکې هم حکومت و وس هم حکومت و، مخکې زه غلام وم، زما په سر باندې سره امریکایان و زه آزاد یم. لا اله الا الله، الله اکبر. د الله جل شانه عظیم احسان دی، لوی نعمت دی، لوی نعمت دی. سیدنا هود علیه السلام خپل قوم ته څه ور یادوي؟ د دې ازادي ورځ لمانځنه، د ازادي مذاکره دا به انبیاو کوله. انبیاو به د خپلو قومو سره د ازادي لمانځنه کول، د ازادي مذاکره به یې کول. سیدنا هود علیه السلام خپل قوم ته وایي واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة. سیدنا هود علیه السلام به قوم خود اینمی تذکره میکنه. او قوم ما، هود علیه السلام به قوم عاد روان شد، به قوم عاد فرستاده شد. به قوم عاد خود میگوید او قوم ما، الله جل شانه شما را در زمین آباد کرد، پس از اینکه الله جل شانه قوم نوح را هلاک کرد، الله جل شانه به شما تمکین و قدرت و حکومت زمین داد. ای را یاد کنی، اینمی یک نعمت است. صالح علیه السلام و خپل قوم ته تذکره کی. صالح علیه السلام و خپل قوم ته د ازادي ورځ ور یادوي، ازادي ور یادوي. صالح علیه السلام و خپل قوم سمودیانو ته وایي واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر. عادیانو
د هود علیه السلام قوم د خپل ازادي قدر نه وکي، د خپل ازادي قدر نه وکي. الله جل شانه عادیان هلاک کړل. بیا تر هغه وروسته سمودیان راغله. صالح علیه السلام وخپل قوم ته ازادي وریادي. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض. تسیات کی چې الله جل شانه د ځمکې څخه د عادیانو حکومت او ټغر ټول کی، د دې حکومت ختم کی او تاسو ته په ځمکه کې حکومت درکړي. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. تاسې اوس په دې ځمکه کې دا دي قصرونه جوړوئ، کورونه جوړوئ، دا ستاسو دپاره ازادي ده. تاسې د دې قدر وکئ. فاذکروا آلاء الله. الله جل شانه دا نعمت در یاد کی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تاسې په ځمکه کې فساد مه خوروئ. یاد کردن ازادی اینمی هم یک شرعی اصل داره. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که به مدینه منوره تشریف آورد، در مدینه منوره یهود آباد بود. نبی علیه السلام یهود را دید که به یوم عاشورا دهه محرم در اینمی روز روزه میگیره. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از یهود سوال کرد، پرسان کرد چرا در اینمی روز روزه میگیری؟ یهود گفت که در اینمی روز روزه میگیریم زیرا که در اینمی روز الله جل شانه ما را فتح و پیروزی داد. دشمنی ما هلاک شد. فرعون در اینمی روز غرق شد و موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام در اینمی روز پیروز و کامیاب شد. به اینمی سبب در اینمی روز ما روزه میگیریم. روزه تشکر است، به طور شکر. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منع نکرد. نبی علیه السلام گفت نحن احق بموسی منکم، نحن احق بموسی منکم. ما از شما به موسی علیه السلام زیاد نزدیک هستیم. وقتی که شما روزی فتح و فیروزی موسی علیه السلام در مقابل فرعون، اینمی روز را شما یوم تشکر، اینمی روز را یادداشت میگیری. ما هم در اینمی روز روزه میگیریم. د دې څه ثابت سول چې د فتح او د ازادي په ورځ باندې مسلمانان باید دا ورځ یاد کړي او په دې ورځ کې د الله جل شانه نعمتونه ور یاد کړي. البته د فتح او د کامیابی، د مجاهدینو د فیروزی او د ازادي، د دې مقصد څه دی؟ وقتی که الله جل شانه یک قوم را آزادی میته، دشمن اونمو را نیست و نابود میکنه، حکومت اونها را ختم میکنه، تمکین و قدرت به ما و شما میته. برای چی میته به ما و شما؟ حکومت به ما و شما برای چی میته؟ چی مقصد است؟ اینمی روز آزادی که ما و شما امروز داریم، روز آزادی ما و شماست. در مقابل اشغال ناتو و امریکا، اینمی روز که ما و شما داریم باید بر مقاصد هم فکر کنیم. الله جل شانه که به ما و شما آزادی داد، در مقاصد اینمی آزادی چی است؟ مقاصد د ازادي شریعت شپږ بیان کړی دي. شپږ مقاصد قرآن کریم بیان کړی دي. هر قوم، هر ملت که الله جل شانه به اونها ازادی داد و پس از ازادی، پس از حریت، اینمی شش مقاصد خود را پورا کرد. ازادی به اونها مبارک.
پس اونمو آزادی اونها دوام میکنه. اگر مقاصد آزادی را پورا نکردی پس اینمی آزادی به شما نامبارک، پس اینمی آزادی امراه شما دوام نمیکنه، اینمی آزادی از دست شما میره. د آزادی مقاصد څه دي؟ اول الله جل شانه قرآن کریم کې راته فرمایي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نن ورځ د ازادي ده، ازادي والمانځه در یاد که هغه وخت چې ته کمزوري وې، ته ضعیفه وې، در مقابل شما تمام میدانهای افغانستان در دست ناتو و امریکا بود، تمام قماندانی هوایی و زمینی در دست خارجه بود، شما بے بس و بے کس و بے وس بودی. اون وقت را یاد کنید خارجی کی بهر خانه اراده کرد می توانست که اونمو خانه را بر اونمو خانه چاپه بزنه، اونمو شخص را بگیره به بگرام و به گوانتنامو منتقل کنه. اونمو وقت را یاد کو. واذکروا اذ انتم قلیل، وقت را یاد کو اونی که شما مردم کم بودی. هغه وقت یاد کی چې تاسې لږ واست، مستضعفون فی الارض، ضعیف واس په ځمکه کې، تخافون ان یتخطفکم الناس، تاسو ویرېدلاست چې پر تاسې به دشمن حمله وکړي، دشمن به تاسو نیست و نابود کړي. الله جل شانه په خپل کامل قدرت باندې فآواکم، ځای مې درکړي، ښارونه مې درکړل، وزارتونه مې درکړل، ملکونه مې درکړل، ځمکې مې درکړلې، حکومت مې درکړي. وأيدكم بنصره، په خپل نصرت مې ستاسې کومک وکړي. ورزقكم من الطيبات، رزق مې درکړي. د دې ټولو مقصد څه دی؟ روز ازادیاست. در روز ازادی الله جل شانو از ما و شما چی میخواه؟ که ما و شما باید بر مردم بدماشی کنیم؟ نه، از ما و شما چی میخواه؟ لعلكم تشکرون. اولین مقصد ازادی شکریه الله تعالی، شکریه اینمی مظلوم ملت، شکریه اینمی ضعیف مردم که دستگیری اینمی مجاهدین به مال و اولاد و جان خود کرده. اینمی ملت بود، اینمی مردم بود، اینمی دستفروشا بود، اینمی تجارا بود، اینمی مرد و زن بود که دستگیری اینمی مجاهد کرده. آل باید اینمی مجاهد، اینمی حاکم، اینمی رئیس، اینمی وزیر، اینمی ولسوال و والی قماندان بسر اینمی مردم باید دست را بالا نکنه، بلکه دستی اینمی مردم را باید بوسه کنه. لعلكم تشکرون. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که شکریه مردم را ادا نکرد بالکل او نمیتوانه که شکریه الله تعالی را ادا کنه. اگر شما فکر داری که ما شکریه الله تعالی را ادا کردیم بس خیر است، نه. اگر شکریه نمی مردم را کسی ادا نکرد دا قیامت شکریه الله تعالی نمیتوانی که ادا کنی. اولین حق نمی مردم است، اینمی مظلوم ملت است که در پشتیبانی ما و شما استاد بود. از هر فرد اینمی ملت باید قدردانی شود. وقتی که اینمی مردم به ادارات مسئولین بیاید باید مسئولین استقبال اینمی مردم کنه. اینطور نشود که مردم مسئولین دروازه های خود پیش روی اینها بند کنه. پس این شکریه نیست.
پس شما مقصد آزادی را ادا نکردی، پورا نکردی، شما از آزادی خود غلط استفاده کردی. الله جل شانه امر کی آزادی می در کړل څه لپاره؟ آزادی می در کړل لعلکم تشکرون، چې تاسو شکر ادا کړئ، شکر ادا کړئ، شکر ادا کړئ. د دې ملت شکر در باندې واجب دی، د ملت د نر او ښځې، د ملت د ځوان او د زوړ، د ملت د مالدار او د فقیر، د دې شکریه را باندې واجب د مسؤلینو. هر مسؤل په لوړه کچه او په لاندې کچه دا به د دې ملت شکر ادا کوي، د دې ملت هر قشر هر فرد ته به سلام کوي. همدا ملت تو چې ما او تا تر شا ودرېدي، دنیا خو ټول مخالفه وه، دا ملت دې تر شا ودرېدي. د الله جل شانه نصرت او د دې ملت پشتیبانی. الله جل شانه نبی علیہ السلام ته څه وایي؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنین. الله جل شانه به نبی علیہ السلام اعلان کرد که ما نصرت شما را به چی کردیم؟ از آسمان تایید غیبی کردیم و به اینمی مؤمنین تایید شما کردیم. به ما و شما میتور است که نصرت خداوندی بود و در پالوی اینمی مردم مسلمان بود. اگر ما و شما در مقابل اونها زشت رویه کنیم و اونها را به نظر حقارت ببینیم، ما و شما مقصد اولی آزادی را ندانستیم و اونمو مقصد آزادی را از دست دادیم. مقصد آزادی بدماشی نبود، مقصد آزادی تحقیر آمیزی نبود که به مردم نظر تحقیر کنی. اینمی خب ملت است، ملت مؤمنین است. الله جل شانه به تحقیر و به تذلیل اینمی مردم، به حق تحقیر آمیزی اینمی ملت الله جل شانه ناراض میشه. اینمی اولین مقصد آزادی است، اولین مقصد آزادی. باید از رفتار ما و شما ای مسئولین، از کردار ما و شما، از گفتار ما و شما، حتی از موتر ما و شما، یک عام مسلمان باید آزار نبینه. اگر از رفتار موتر ما و شما یک شخص آزار شد، ما و شما قدردانی آزادی خود نکردیم. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله جل شانه اذا مزکه درکړل چې تاسو شکر ووایاست. دوهم مقصد د ازادي، الله جل شانه وايي ازادي می درکړل څه درڅ غواړم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. کما چاته ازادي ورکړل، د ازادی په نتیجه کې څه غواړم؟ اقامت الصلاة. حضرات مفسرین رحمهم الله فرمایي کم چاته چې الله جل شانه حکومت ورکی، ازادی ورکړل، د ځمکې نظام پلاس ورکی، د الله جل شانه د ټولو عباداتو لپاره، د بدني عباداتو لپاره به یو ضابطه جوړي. ادای صلات نه گفته که ادا الصلات، ادا الصلات خو اینمی است که هر شخص نماز خود را میخوانه. نه، اقامت الصلاه. اقامت الصلات چی است؟ که باید بری تمام عبادات، نماز رأس عبادات است، بری تمام عبادات باید یک ترتیب جور شوه. باید در وقتی نماز تمام دکانا بند شوه، مارکیٹا بند شوه، تمام مردم باید نماز را به جماعت ادا کنه، تاکہ حکومت خداوندی بر زمین خدا تعالی قائم شوه، ظاهر شوه. وقتی که آذان شد حی علی الصلاة حی علی الفلاح،
معلوم شوه که اینمی حکومت اسلامی است، تمام مارکیت و وزارت و زراعت و تجارت بند شد، تمام مردم رفت به مسجد، در مسجد نماز را ادا کرد. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. این دوم مقصد است. حکومت اسلامی نمی وظیفه داره، پس از اقامتی حکومت باید اقامتی نماز کنه. بری نماز اقامت المساجد، باید مساجد را جور کنه، درونمو ائمه را مقرر کنه، مؤذنین را مقرر کنه، بری نمازها اوقات مقرر کنه و مردم را مکلف کنه که نماز را بر وقت ادا کنه. اینمی کار حکومت اسلامی است و الله جل شانه از حکومت اینمی مطالبه میکنه و تعریف آزادی اینمی کرد که اگر مسلمان هستی، اگر حکومت دادیم، مسئولیت شما اینمی است. فقط و فقط نماز نی، تمام عبادات بدنی که به بدن ادا میشه، در تمام عبادات حکومت اسلامی مسئول است که باید بری اونها یک ترتیب مرتب کنه، یک نظم جور کنه. و سوم وظیفه، سوم مقصد آزادی، و آتوا الزکاة، چاته چې الله جل شانه اسلامی حکومت پلاس ورکی، اسلامی نظام پلاس ورکی، دا به د مسلمانانو لپاره د عبادات مالیه یو ترتیب جوړي. زکات لوی عنوان دی، د زکات ترڅنګ ټول مالی عبادات په دې کې شامل دي. حکومت اسلامی نمی وظیفه داره که باید بری مالیات مسلمان، بری زکات و تمام مالیات مسلمان، تمام عبادات مالیه مسلمانها یک نظام جور کنه. سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه پر ټول خپل خلافت کی عاملین مقرر کړي و، زکات به ټولوي د اغنیاء څخه، خذ من اغنیائهم وتصدق به علی فقرائهم، د مالدارانو څخه به زکاتونه جمع کېدل، بیا به دا پر فقراء باندې تقسیمېدل. یو مالیه ده، مالیه ځان ته ده. په مالیه کې خو قانون دا دی چې ته په کاروبار په وکې بیا به ستا څخه مالیه اخیستل کېږي. د اسلام د زکات قانون دی. د زکات په قانون کې که ته کار په وکې کې نه وکې چې ستا سره د نصاب په اندازه باندې پیسې وي چې کال پرسو ته به 40مه ورکوې اسلامي نظام ته. و اسلامی نظام در اینمی کار باید اتر جدی باشه، مثل که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه جدی بود. وقتی که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه مقرر شد، بعضی مردم از ادای زکات انکار کرد. در زمانه نبوت مردم زکات را به نبی علیه السلام ادا میکنه. وقتی که نبی علیه السلام از دنیا رحلت کرد، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفة المسلمین شد. بعضی مردم از ادای زکات انکار کرد، گفت ما زکات را خود ادا میکنیم، به طبیعت خود، به طریقه خود میتیم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لشکر مقرر کرد، در مقابله اونها اعلان جهاد کرد. سیدنا عمر رضی الله عنه از ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوال کرد، کیف تقاتل الناس؟ حدیث بخاری است. کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. شما همراه اینمی مردم چطور قتال میکنی در حالی که اونها مسلمان از کلمه میگویه؟ و نبی علیه السلام اعلان کرده کسی که کلمه میگویه قتال و کشتن اونها جایز نیست. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه به ابو عمر فاروق چی گفت؟
به عمر فاروق گفت که اینها مسلمان نیست، زیرا که اونها نماز را تسلیم داره، زکات را تسلیم نداره. والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، قسم به الله کسی که در میان زکات و نماز فرق میکنه، نماز را به ترتیب رسول الله میخوانه و زکات را به ترتیب خود ادا میکنه، ما همراه اونها جهاد میکنیم. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. الله جل شانه دې زما قسم یي که چا و نبی علیه السلام ته اوښ ورکوي، د اوښ سره د اوښ د پښې د تړلو لپاره رسۍ ورکوله، که ابوبکر صدیق ته اوښ ورکړي رسۍ یې وګرځوله، زه به د هغه سره هم جهاد وکړم. اسلامی حکومت اینمی وظیفه داره که باید اسلامی حکومت برای جمع کردن زکات و تمام مالیات یک نظام جور کنه. سه وظیفه شد. چهارم و امروا بالمعروف. الله جل شانه اگر مسلمان را در زمین آزادی داد، حق داره حکومت اسلامی که امر بالمعروف کنه، مردم را به خوبی به اعمال صالحه دعوت کنه. پنجم و نهوا عن المنکر و نهی عن المنکر کنه. اینمی 5 وظائف حکومت اسلامی است. ولله عاقبت الامور. په آخر کې الله جل شانه وایي چې آخره فیصله د الله جل شانه په اختیار ده، خو ستاسو څخه د ازادۍ په نتیجه کې دا 5 شی غواړم. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته زموږ تاسو شهیدانو شهادتونه قبول کړي، زموږ د زخمیانو دی الله جل شانه زخمونه شفا کی، او زموږ او ستاسې د پاره دی الله جل شانه دغه ازادي دوامدار او د استقامت سبب وګرځي. اقول قولي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سنت وکي.